سلام درنو دوستانو، هیله ده ټول روغ او جوړ اوسئ. هیله لرم تر پایه له ما سره اوسئ تر څو د پښتو ژبې اړین هغه موضوعات دي چې تاسو سره باید شریک کړم. لومړی د پښتو ژبې لیکلو په اړه چې ډېر کسان وایي چې موږ ستونزې لرو د لیکلو په برخه. راځم تاسو ته یو داسې لیکمن درښیم چې تاسو به له دې سره ډېره ښه کره او ښه په اساسه توګه پښتو ولیکئ. راځم دلته یو بیلګه غواړم یو څه ولیکم، خو دا په انګلیش کې ده، خو پښتو نه لري، ځکه دا د موبایل اصلي زاړه ورژنونه کې پښتو نشته. نو راځم څه باید وکړو؟ راځم دا چې هم دلته موږ داسې کوم کیبورډ نه لرو، زه خو کیبورډ نه لرم، نو راځم پلی سټور ته، پلی سټور وکېږم د دې سره. دلته که څه هم ډېر پښتو کیبورډونه دلته ما لیکلي، زه به دا وکېږم. که څه هم پښتو کیبورډونه ډېر دي، دا ګورئ دا یو هم داسې د پښتو لیکلو لپاره سم نه ده او مناسب نه ده، ځکه کله چې تاسو پښتو لیکل کوئ تاسو زړه په تنګېږي، ځکه چې دا تخنیکي ستونزې لري. نو راځم کوم لیکمن باید تاسو ته در وښیم. نو راځم دلته تاسو ته لیکم چې ډېر اسانه توګه زه دلته لیکل کوم، نو تاسو به دا پته ولګېږي، معلوم به شي چې کومې ده. د ما لیکنه ښه صحیح کوي، یوازې دا ټکی دا لیکمن ګوره ټولو انډروید سیسټمونو ته خپله آماده ده او اپډیټ کېږي. زه به دا وکېږم، لږ به ورته انتظار شو تر څو دا راښکته شي. درنو دوستانو دا اوس انسټال شو. راځم بېرته راځم کوم ځای ته؟ راځم د موبایل دغه سمون سیټینګ ته، راځم د ژبې څانګې ته. دلته باید زه ځان ته لیکمن غوره کړم. دغه لیکمن هغه شو. زه به راځم دلته انګریزي او دغه ژبې پر ځای زه به دلته دا وکېږم. راځم پښتو، دغه درنو دوستانو دا وګورئ د پښتو زه کلیک کوم، تیار آماده شوه. زه به دا یو انګلیش به ترې لرې کړم، یوازې ما جرمني پرېښودله او پښتو. بېرته راځم، هېڅ هم نه بدلوم. راځم غواړم چې یو څه ولیکم. پښتو ډېره ښه. سلام، څنګه یاستئ؟ له تاسو سره دا لیکمن ډېر مرسته کوي، ځکه ټول ټکي په یو مخ دي. لکه بېلګه وایم، څنګه له تاسو نه مخکې ګوره دلته ولیکل شول، څنګه یاست تیار لیکل کېږي، څنګه یاستئ. نو دا کولی شئ تاسو سره د پښتو کوم